بسم الله الرحمن الرحیم. نېشنلزم، قوم پرستی، دا یوه لویه لانجه جوړه ده چې دا قوم پرستی څه شی دی، دا په اسلام کې شته دی او که نشته دی، دا جایز دي که ناجایز دي، دا حرام دي. یوه لویه غټه لانجه په دې باندې جوړه ده. نو موږ خبره کوو په دې باندې چې دا نېشنلزم، دا قوم پرستی، دا څه شی دی. دا نېشنلزم اصل کې مینه ده د قوم سره، د خپل قوم سره مینه، د خپلې ژبې سره مینه، د خپلې علاقې سره مینه. یعنې مطلب د خپلې خاورې سره مینه ساتل دا نېشنلزم دی، قوم پرستی ده. د خپلې ژبې سره، د خپلې خاورې سره، د خپلې علاقې سره، د خپل قوم سره دې مینې ته ویلی کېږي نېشنلزم، قوم پرستی. د خپلې علاقې د ظلمونو خلاف اواز اوچتول، د دې د ترقۍ سوچ کول، د دې د ترقۍ خبره کول، د دې لپاره اواز اوچتول، د دې لپاره فایټ کول، د دې د رایټ حاصلولو لپاره جنګېدل، نو دا چې دی دا اصل کې د قوم د وطن مینه ده، دې ته نېشنلزم ویلی کېږي. نو د خپل قوم لپاره اواز اوچتول، د خپلې ژبې خدمت کول، د خپل قوم خدمت کول، د خپلې علاقې خدمت کول، د خپل قوم د ترقۍ سوچ کول، د خپل قوم د کامیابۍ سوچ کول، خپل قوم مخکې بوتلل، دې ته ویلی کېږي نېشنلزم. ان شارټ موږ به دا ووایو چې د خپل قوم، د خپلې ژبې او د خپلې علاقې خدمت کولو ته قوم پرستی ویلی کېږي، دې ته نېشنلزم ویلی کېږي. نو آیا دا بد شی دی او که نه؟ دا په اسلام کې د خپل قوم سره مینه کول، د خپلې ژبې سره مینه کول، د خپلې علاقې سره مینه کول، دا حرام دی او که نه دی حرام؟ دا یوه لویه لانجه ده جوړه شوې ده. نو زه به تاسو ته ویم چې د خپل قوم سره، د خپلې ژبې سره، د خپلې علاقې سره دا مینه کول دا بالکل دا څه غلط کار نه دی، دا څه حرام کار نه دی. دا د انسان فطرت داسې جوړ دی چې انسان د خپلې علاقې سره مینه کوي، د خپلې خاورې سره مینه کوي، د خپل وطن سره مینه کوي. دغه شانته کې د انسان فطرت دا دی د خپلې ژبې سره مینه کوي. د انسان فطرت دا دی چې هغه د خپل قوم، د خپل علاقې سره مینه کوي. دا د انسان په دې فطرت کې اخښلې شوې یوه خبره ده. نو په دې کې څه بد څه نشته، داسې د ګناه کار نه دی. د خپلې خاورې سره، د خپلې ژبې سره، د خپلې علاقې سره مینه کول، د خپل قوم سره مینه کول، دې کې هېڅ بد نشته. او د دې مثال داسې دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله د مکې مشرکانو ډېر زیات مجبوره کړو او هغه د مکې نه وتلو. نو تاسو به سیرت ویلی چې په سیرت کې راځي نبي علیه السلام چې کله مکه پرېښودل او مدینې ته هجرت کاوه، نو په دغه وخت کې نبي علیه السلام به مکې ته شاته کتل او ژړل به، خفه کېدو به په خپل علاقه پسې چې په دې علاقه کې خو ما خپل ژوند تېر کړی، ما خپل ماشومتوب دلته تېر کړی دی. دا علاقه، دا ظالمان، دا کفار، دا ما اوس د دې ځای نه وباسي او بل ځای ته مې په لېږلو باندې په هجرت باندې مجبوره کوي. نو د وطن سره، د خاورې سره، د علاقې سره مینه کول دا د انسان په دې فطرت کې ده. څنګه چې نبي علیه السلام په مکه پسې خفه کېدلو، دغه شانته کې هر څوک، هر انسان نیچرلي د هغه په فطرت کې دا ده چې دی د خپلې خاورې، د خپلې ژبې، د خپل قوم، علاقې سره مینه ساتي. ښه چې بد شی نه دی، نو د دې نه اوس دا دومره غټه لانجه په څه باندې جوړه شوله؟ نو دا لانجه اصل کې دوو خبرو جوړه کړله. دوو خبرو. یو خو د قوم پرستۍ په دې نوم کې په دې باندې اختلاف جوړ دی. یو مسله د دې په دې نوم کې ده. اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره دا د قوم پرست لفظ چې دی که نه، نو دا ټیک نه دی، د دې معنی صحیح نه راځي. معنی څنګه لکه هغوی دا وایي چې قوم پرست مطلب د قوم عبادت کول دي یا دا شرک ته دا خبره اوړي. نو هغوی د دې د وجې دا خبره کوي چې یاره دا قوم پرستي غلط کار ځکه دی چې دا خو د قوم و علاقې بس ته خو بالکل د هغه غلام شولې، تا خو ته یو مذهب جوړ کړو د دې قوم نه، ته بالکل د هغه عبادت دې شروع کړو. نو د دې په دې نوم کې یو مسله ده، ځینې خلکو ته په دې نوم باندې تحفظات یو لانجه دي مسلې جوړه کړې ده. نو بالکل ټیک ده که د اسلام منافي نوم دا چا ایښودی، د دې د نوم ټیک نه په شرعي لحاظ سره، نو دې ته دا نوم بدل کړی شي. د نوم څخه اختلاف کېدلی شي، دا د اصطلاحاتو مسله ده چې یاره دا اصطلاح استعمالول په شریعت کې نه دي ښه. بس ټیک ده، د نوم خبره ده، ټرمینالوجي ده، دا چینج کړه. قوم پرست لفظي معنی غلطه کړي. زه به ورته د قوم پرستۍ په ځای قام پاله ووایم، ملت پاله به ورته ووایم. دویمه یوه لویه مسله لانجه چې جوړه شوې ده د دې نېشنلزم نه، د دې قوم پرستۍ نه، نو هغه دا خبره ده چې د دې نېشنلزم په نوم باندې اټ لیډز ټو ریسزم. نېشنلزم لیډز ټو ریسزم، یعنې مطلب د دې نېشنلزم د دې قوم پرستۍ په نوم باندې یو تعصب شروع دی، یو نسل پرستي شروع ده. داسې تعصب، داسې نسل پرستي شروع ده چې د هغه په اسلام کې بیا اجازت نشته. لکه مطلب نوم د قوم پرستۍ، د قام پالۍ، د ملت پالۍ استعمالیږي، خو د دې په نتیجه کې بیا هغه کارونه کېږي چې هغه تعصب دی، د هغه اسلام اجازت نه ورکوي. هغه د یو قوم د بل قوم نه نفرت دی، کرکه ده، د یو قوم د بل قوم سره دښمني ده. نو هغه د اسلام حدود بیا کراس کوي. نو دغه نېشنلزم چې دی دا بیا اټ لیډز ټو ریسزم، دا نسل پرستۍ ته دا خبره واوړي، دا کرکې ته واوړي، دا نفرت ته واوړي. یو قوم د بل قوم نه نفرت شروع کړي. د قوم مینه کې تاسو ته ما وویل مسله نشته دی، خو مسله په څه کې ده چې د قوم د مینې په نوم باندې بیا ځینې خلک داسې کوي چې هغه ریسزم ته خبره واړوي. یو قوم راپاڅي د بل قوم سره نفرت شروع کړي.
دا بیا نېشنلزم پاتې نه شو، دا بیا ریسیزم پاتې شو، دا قوم پرستی نه شوله، دا قام پالي نه شوله، دا ملت پالي نه شوله، دا بیا تعصب شو، دا نسل پرستی شوله، دا د یو قوم د بل قوم سره کینه شوله، بغض شو، نفرت شو. نو کوم ځای ته خبره ورسېږي چې د دې نېشنلزم نه بیا خبره لاړه شي ریسیزم ته، یعنې مطلب نسل پرستی، یا مثال د دې نه خبره لاړه شي چېرته عصبیت ته. نو د نېشنلزم نه خبره لاړه عصبیت ته، او دا پریکټیکل زمونږ په معاشره کې همداسې کېږي. موږ چې کله په دې خپله معاشره کې نظر واچو نو په ګراوند باندې ریالټي همدغه ده چې زمونږ چې کوم نېشنلسټ ملګري دي، کوم قام پرست ملګري دي، نو هغوی نېشنلزم نه کوي. نېشنلزم به ورسره موږ د دې حده پورې ومنو چې یاره ته د خپل ملک سره، د خپل قوم سره، د خپلې خاورې سره، د خپلې ژبې سره مینه کې، دا مینه دا بده خبره نه ده، دا ته وکړه. خو که د دې د نوم په استعمال کې ته بیا نفرت خورې، کرکه خورې د بل قوم نه، د بل مسلمان ورور نه چې یاره دی زما په قوم باندې نه دی، دی زما د ژبې نه دی، نو د ده نه به زه نفرت کوم، دی به زه نه منم، د ده به زه خلاف کوم، نو دغه بیا نېشنلزم نه دی. او زمونږ په معاشره کې همدغه لوبه شروع ده چې د نېشنلزم په نوم باندې ریسیزم شروع دی، نسل پرستی، عصبیت شروع دی. دغه عصبیت څه شی؟ دغه عصبیت اصل کې دې ته ویل کېږي چې لکه مثال د یو قوم سره زما تعلق دی، نو د دې قوم سره به زه ولاړ یم، که دا زما قوم په حقه دی او که په ناحقه دی، خو زه به ده سره ودرېږم. که زما د پښتون قوم د بل یو قوم سره مثال د پنجابي سره جګړه ده، نو زه دې ته نه ګورم چې یاره دا زما قوم په حقه دی او که په ناحقه دی، خو زه راځم او د دې خپل پښتون ورور سره په صف کې ودرېږم او د پنجابي خلاف جنګېږم. دا د حق او د ناحقې تمیز چې ته کله ورک شي او ټول عمر په حق او ناحقه دې ته نه ګوري او د خپل قوم سره ودرېږي او د خپل قوم په صف کې ولاړ او د بل خلاف جنګېږي، دې ته ریسیزم ویلی کېږي، دې ته عصبیت ویلی کېږي. نو هر کله چې ته دا تمیز د حق او د ناحقه ورک شي، دا عصبیت دی، دا نېشنلزم بیا هغه ملت پالنه او قام پالنه نه ده. تاسو ته ما ویل د ملت پالنې او د قام پالنې او د نېشنلزم دومره حده پورې اجازت شته دی چې ته د خپلې خاورې سره مینه شي کولی، ته د خپلې ژبې سره مینه شي کولی، ته د خپل قوم سره مینه شي کولی. تاسو ته ما ویل چې دا یو فطري شی دی، د انسان په فطرت کې داسې ده. خو که دغه خبره زه دې حد ته ورسوم چې نه زما قوم دی، زه به ورسره په هره خبره کې ولاړ یم، په هره لانجه کې ولاړ یم، که زما قوم ته ګناه وي او که نه وي، که زما قوم په حقه دی او که په ناحقه دی، خو زه د خپل قوم سره ودرېږم د بل قوم خلاف. دې ته نه ګورم چې دی زما قوم ته ګناه ده، دا ظلم کوي، بیا هم د ده سره زه ملګرتیا کوم او د ده سره ودرېږم. نو دا چې دی دا بیا نېشنلزم نه دی، دا عصبیت دی. او زموږ په معاشره کې هم دا شی شروع دی، عصبیت شروع دی. بس هر سړی نېشنلزم دې حد ته رسولی دی، قوم پرستي دې حد ته رسولی ده چې بس د خپل قوم سره ولاړ دی، که ښه ده هم په ښه کې ورسره ولاړ دی، که بد دی نو په بده کې هم ورسره ولاړ دی، په ظلم کې هم ورسره ولاړ دی او په انصاف په هر څه کې ورسره ولاړ دی. نو دغه شان په دې نېشنلزم په دې قوم پرستۍ کې چې انسان کله ړوند شي، د حق او د باطل تمیز دې ورک شي، دا پکې نه ګوري چې دا حق دی او دا ناحق دی، خو د خپلې ډلې او د خپل قوم سره ودرېدل دي، نو دا بیا عصبیت دی، دا بیا ریسیزم دی. او هم د دغه نېشنلزم بیا اسلام منع کړی ده، دا اسلام په دغه ځای کې منع کړی چې دا حرام دي. ته به دې ته نه ګورې چې یاره زما قوم دی نو که ښه دی او که بد دي زه به ورسره ولاړ یم. نه، که ستا قوم دی او ته پوهېږي چې دی ظلم کوي، دا په ظلم باندې ولاړ دی، نو په دغه وخت کې به بیا قومیت ته نه ګورې، په دغه وخت کې به ته حق او ناحق ته ګورې. صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس کوي، وایي د الله رسول د خپل قوم سره مینه کول آیا دا عصبیت دی؟ نو نبی علیه السلام ورته وایي چې نه، د خپل قوم سره مینه کول د عصبیت نه دی، خو د دې خپل قوم سره په ظلم کې یو ځای ودرېدل او د هغه ملګرتیا کول دا عصبیت دی. نو نېشنلزم دا غټه یو مسله زموږ په معاشره کې جوړه کړې ده چې نېشنلزم په نوم باندې ریسیزم روان دی، عصبیت روان دی، د قوم مینه او د ژبې مینه او د خاورې علاقې مینه دا خلکو پرېښې ده او ریسیزم یې شروع کړی دی، عصبیت یې شروع کړی. د خپل قوم سره ودرېږي که په ظلم دی او که په هر څه ده، خو بس د دې سره به دا ولاړ او د دې نه نبي علیه السلام منع کړي، د دې نه اسلام منع کړي. نو نېشنلزم کوم حد ته خبر رسوله چې خلک ټول تقسیم شو، په قوم او قبیلو کې تقسیم شو، دومره نقصان وشو چې هر ډله، هر قوم، هر قبیله جدا جدا شوله. ګوره تاسو به لیدلي یاره وایي د عثمان خیلو جلسه ته راوځئ، کله به وایي یاره د ساپو جلسه ته راوځئ، کله به وایي د تاجکو جلسه ته راوځئ، کله به وایي د فلاني قوم جلسه ته راوځئ. هلکه څه چل دی یاره زموږ د قوم جلسه ده چوک ته راوځئ. بیا یې څوک دې ته نه ګوري چې د هلکه د څه په باره کې جلسه ده. داود خیلو به خپلې کوټه کې راخیستې او جنډې به یې راخیستې او یاره جلسه در روان شوي وي. عثمان خیلو جلسه چې وه دې په خپلې کوټه کې جنډې راخیستې، د دې جلسه ده او د فلاني جلسه ده او د ساپو په خپله جلسه وي. همدغه یو شی دی روان وي چې تپوس ترې وکړي چې هلکه دا جلسه، دا جلوس، دا د څه په باره کې ده مثلا. اکثر پکې درته پته هم نه وي چې یاره دا جلسه او دا جلوس دا موږ څه له راویستلی دی.
بیا پکې د مسلې پته نه لګي چې ته هلکه زما میشن څه دی، زه په کوم غټ مقصد باندې راوتلی یم چې تپوس ترې وکړې هېڅ څه پته ورته نه لګي. نبی علیه السلام د دې په باره کې فرمایي، نبی علیه السلام وایي چې د یوې ړندې جنډې د لاندې څوک مړ شو نو دا د جهالت په مرګ باندې مړ شو. ړندې جنډې د لاندې مرګ څه دی؟ د ړندې جنډې د لاندې مرګ دا دی چې دی په داسې جنګ کې شریک شي چې یو ړنده جنډه ده، د هغې دا میشن نه دی معلوم، دا مقصد نه دی معلوم چې زه د څه لپاره راوتلی یم او د څه لپاره جنګېږم او دا څه درنه مې شروع کړې ده او دا څه احتجاج مې شروع کړی چې په دې روډونو باندې روان یم او زما د قوم جلسه ده او جلوس دی او مظاهره ده، نه پکې د دین نوم شته دی، نه پکې څه بل څه غټ مقصد او میشن شته دی، خو بس یو ړوند کار دی. هلکه ما ته د خپل قوم مشر کال راکړی دی چې راځئ چوک ته راوځئ او بیا ټول را روان شوي خپل قوم. نو په دغه وخت کې چې شر فساد جوړ شي او څوک پکې مړ شي، نبی علیه السلام وایي چې د ړندې جنډې د لاندې څوک مړ شو دی د جهالت په مرګ باندې مړ شو. نو تاسو ته ما وویل چې دا نیشنلزم، دا قوم پرستي دې حد ته رسول چې ټول خلک بس ځان له ځان لږ یو قوم یې جوړ کړی دی، یو په یو ځای کې راوځي جلسې کوو، بل په بل ځای کې راوځي، دې حد ته رسول او افراطفري جوړول او خلک تقسیمول، دې حد ته چې کله خبره ورسېږي نو دا په اسلام کې منع ده. او دې قوم پرستۍ زموږ د ځینې خلکو نه ایکسټریمیسټ ته جوړ کړي، ایکسټریمیسټ دې حد ته خبره ورسوله، دومره خلک سخت شو په دې نیشنلزم کې او په دې قوم پرستۍ کې چې ځینې وخت کې به ته حیرانه شي چې دا ستاسو اسلام مني که درسې نه مني. چې ته دې تپوس وکړې چې هلکه ته مسلمان یې که نه، دا ته څنګه خبرې کوې؟ نو دی به تا ته وایي چې یاره زه د 15,000 کاله نه پښتون یم او د 1400 کاله نه مسلمان یم. وایي زه اول پښتون یم بیا وروسته مسلمان یم. دا خبرې کول دې حد ته چې تا کله د قوم پرستي او د قومیت دې حد ته ورساو نو د دې شي نه بیا اسلام منع کړی، دا دې باندې اسلام پابندي لګولې، دا اسلام بیا حرام کړی دي. ته راپاڅې او دا خبرې کوې چې یاره زه د 1400 کاله نه مسلمان یم او د 15,000 کاله نه پښتون یم، اول پښتون یم او بیا وروسته مسلمان یم. دا خبرې کول بیا غلط دي، ولې د دغه شي نه اسلام منع کړی. اسلام د دې د وجې نه د نیشنلزم بنیاد کټ کړی، جرړه یې ورله کټ کړي چې دا شی حرام دی، دا ټیک نه دی. بله یو غټه مسله دا جوړه شوه چې د دې نیشنلزم د دې قوم پرستۍ په نوم باندې تاسو ته ما خبره وکړه چې خبره دومره ایکسټریمیزم ته ورسېدله چې د حد نه په دې باندې بار شوله چې یاره کله ته پښتون کوه د زړه سر دی، د ده قوم یادول ټیک وي، هر څه به برابر وي، تی د زړه سر یې، خو که تا د بل یو مظلوم خبره وکړه هغه بیا دی نشي برداشت کولی، بیا په ده باندې درد راځي. دا شی خو ځکه اسلام منع کړی چې دومره حد ته به ته دا نیشنلزم نه رسې. وکړه ته د قوم سره مینه وکړه، ته د خپلې ژبې سره مینه وکړه، ته د خپلې خاورې سره مینه وکړه، خو دې حد ته رسول چې بل قوم بیا تا ته اړول د سړي زوی نه ښکاري، تا ته بل قوم اړول د سره مسلمان نه ښکاري، د دې شي نه ځکه اسلام منع کړی وه. ګوره ته د اپیا صدیقي په باره کې خبره وکړه، دا قوم پرست ملګري، دا نیشنلست ملګري دا به راپاڅېږي او دی به تا ته وایي چې یاره ته اپیا صدیق خو څه پښتانه نه ده، زه ولې د هغې لپاره اواز اوچت کړم؟ هغې د پښتنو لپاره څه کړي؟ دا عصبیت دی، دا نیشنلزم دې حد ته رسول. تاسو به چېرته د قوم پرست د خولې نه ډاکټر اپیا صدیقي په باره کې اواز نه وي اوچت لیدلی، یا د یو اواز اوچت کړی چې لکه د دې ډاکټر اپیا صدیقي سره خو ظلم کېږي، دا خو یو زنانه ده، دا کوپارو به ولې ولته دومره ظلم دومره وحشت په دې باندې کېږي، دا به چېرته هم تاسو د قوم پرستو د خولې نه وانه اورئ، دوی به چېرته د دغه ظلم خلاف اواز اوچت نه کړي. نو که ته د پښتون اواز کې نو دی تا ته ما ویل د زړه سر یې، د بل قوم لپاره د اواز اوچت کړو چې د دیو سره هم ظلم کېږي نو بیا په دیو باندې تکلیف وي. تاسو ته ما ویل د فلسطین لپاره ته اواز اوچت کړه، په دیو باندې سخت راشي، په خېټه یې درد وایي یاره فلسطین جدا ځای دی، زما د فلسطین څه کار دی، زما پښتو خبرې کوه. د دې شي نه ځکه اسلام منع کړی دا، ځکه اسلام حرام کړی چې دې خو دا پښتانه تقسیم کړل د نیشنلزم په نوم باندې پښتون یاره زه دا قوم یم، زه به د دې خیال ساتم د بل مسلمان دی خدای دې پې ګلی ولګوي، اړول خبره هم ته نه ځکه اسلام د دې نیشنلزم او د دې قوم پرستۍ بالکل جرړې کټ کړي. تاسو به چېرته د قوم پرستو د خولې نه د فلسطین لپاره اواز نه اورېدلی، که ته د فلسطین لپاره اواز پورته کوې نو په دې باندې تکلیف راځي، په خېټه درد راځي. بس وایي زه په فلسطین باندې څه کوم؟ ما ته د خپل پښتون قوم خبرې کوه، ما ته د خپل پښتون قوم خبرې کوه. تېره ورځ اسماعیل خان یا شهید شو که دې قوم پرستو دې نیشنلستو دومره خوشحالي معنا وکړه په سوشل میډیا باندې، دومره خوشحاله وکړي. نو آیا اسلام د دې حکم ورکوه؟ نو که نیشنلزم دې ته چېرته واقع ویلی کېدلی چې یاره د خپل خاورې سره مینه ده، د خپل ژبې سره مینه ده، د خپل قوم سره مینه ده، نو هغه بیا موږ یو، موږ د خپلې خاورې سره مینه کوو، موږ د خپل قوم سره مینه کوو، موږ د خپلې علاقې سره
موږ د خپلې ژبې سره د دې سره زموږ مینه ده. خو که دې ته چېرته نیشنلزم وایي چې یاره نه زه به د دې صرف د دې پښتو دا ګردان به کوم او د دې نه علاوه که په بل مسلمان باندې دا به غرب جوړي زه خبر نه یم. که په فلسطین کې هر څه کېږي، که په کشمیر کې څومره ظلم کېږي، که په عراق کې کېږي، که په هر څه کېږي، که په عافیه صدیقي باندې کېږي، بس دغه پښتانه نه دي زه ته خبر نه یم. دا شی ځکه اسلام منع کړی دی او همدغه شی شروع دی د نیشنلزم په نوم باندې همدا شی شروع دی، ریسیزم شروع دی، عصبیت شروع دی. بل طرف ته اسلام څه وایي؟ اسلام دا وایي چې دا ټول مسلمانان دا رونه دي، دا که په لر کې اوسي، دا که په بر کې اوسي، دا که په فلسطین کې اوسي، دا که په کشمیر کې اوسي، که په پاکستان کې اوسي، که پښتانه دي، که پنجابیان دي، که عرب دي، که عجم دي، که هر څوک دي خو چې کلمې ویلې دا مسلمانان دي. دا بس یو قوم دی، دا ټول مسلمان یو قوم دی. په دې کې به بیا ته دا نه کوې چې په یو مسلمان باندې ظلم کېږي او ته وایې چې نه دا خو پښتون نه دی. د مسلمان مثال دا د یو وجود دی. دې که په افغانستان کې په پښتون باندې ظلم کېږي، په مسلمان باندې ظلم کېږي، نو په کار دا ده چې د دې سره د بل ملک مسلمان ودرېږي، د ده په غم کې مسلمان شریک شي. که په فلسطین کې په مسلمان باندې ظلم کېږي، نو په کار دا ده چې د پاکستان مسلمان، د افغانستان مسلمان، د عربو مسلمانان دا په دې باندې ودرېږي، دې ته تکلیف ورسېږي، د دې لپاره اواز اوچت کړي، د دې لپاره وجنګېږي. اسلام د دې حکم ورکوي. اسلام وایي چې مسلمانان ټول یو دي، یو وجود دی. حدیث کې راځي چې دا مؤمنان نبی علیه السلام وایي چې دا کجسد واحد، دا د مسلمانان ټول د دې مثال د یو وجود دی. لکه څنګه چې یو وجود مثال زما د لاس دی، که په دې لاس باندې تکلیف وي زما ټول وجود به د دې سره په تکلیف کېږي. داسې به نه چې زه وایم چې یاره بس په دغه لاس باندې تکلیف دی، دې زما نور ورسره څه کار دی. نه، که دې لاس ته تکلیف وي زما ټول وجود به بېقراره وي. دغه شانته کې د دې ټولو مسلمانانو مثال د یو وجود دی. که په مشرق کې یو مسلمان ته تکلیف وي نو په کار دا ده چې مغرب والا مسلمان په دې باندې ودرېږي. که په برما کې مسلمان ته تکلیف وي په کار دا چې د پاکستان مسلمان په دې باندې خفه شي. که په افغانستان کې په مسلمان باندې تکلیف وي نو په کار دا چې د پاکستان مسلمان په دې باندې خفه شي. که په عراق کې په مسلمان باندې تکلیف وي نو په کار دا چې په دې باندې د ترکي، په دې باندې د سعودي، په دې باندې د پاکستان، په دې باندې د افغانستان دا ټول مسلمانان ودرېږي او خفه شي. اسلام د دې ورورولۍ، اسلام د دې یووالي، اسلام د دې قوم حکم ورکوي چې قوم دې ته ویلی کېږي مسلمان ټول یو قوم دی. په دې کې به دا نه کوي چې بس پښتون باندې زه به د پښتون لپاره اواز اوچتوم، باقي نور که څه هم کېږي د عراق هم د الله عمل شي، عراق به هم خپل کار کوي، د فلسطین هم د الله عمل شي، هغه به هم خپل کار کوي، افغانستان والا دې هم خپل ګړې شړې هغوی دې هم خپل کار کوي. اسلام د دې درس نه ورکوي. اسلام وایي چې دا ټول مسلمانان یو قوم دی، دا یو موټی دی، دا یو ملت دی. دوی به په خپل د یو بل په غم، په درد، په تکلیف کې به د یو بل سره شریک وي. ځان له ځاني به نه وي، بې اتفاقي به نه وي. خو نیشنلزم څه وایي؟ تاسو ته ما ویل نیشنلزم صرف او صرف د خپل قوم لپاره اواز پورته کول دي. هغه نیشنلزم تاسو ته ما ویل حرام دی چې هغه صرف او صرف د خپل یو محدود قوم پورې تړلی شوی. د دې نه بار د مسلمان لپاره اواز نشته، د دې نه بار د ظلم خلاف اواز درله نه اوچتوي، بلکې د هغه په مرګ باندې هم خوشحالېږي د مسلمان چې د ده د قوم نه نه وي، د هغه په تکلیف باندې هم خوشحالېږي. ځکه اسلام د دې نیشنلزم، د دې قوم پرستۍ نه منع کړی، دا یې حرام کړی. نو دا خبرې کول چې دا فلسطینی دی خپل کار به کوي، او دا کشمیری دی خپل کار به کوي، او دا افغانی دی خپل کار به کوي، دا پښتون دی خپل کار به کوي، دا پنجابی دی خپل کار به کوي، دا د اسلام تعلیمات نه دي، دا د اسلام هدایات نه دي. یار مسلمانان په لویه سطح باندې ټول یو قوم دی، هغه که پنجابی دی او که پښتون دی او که هغه فلسطینی دی او که هغه کشمیری دی او که هغه افغانی دی، که هر څه دی، دا ټول په لویه سطح باندې یو قوم دی. د دې غم، درد، د دې تکلیف، د دې خوشحالي دا ټوله بیا یوه ده. دا قومونه خو وروسته دا خو د شناخت دپاره، د آیډنټټي دپاره جوړ شوي دي. یاره پلانې د پلانې قوم سره تعلق ساتي، پلانې د پلانې قوم سره تعلق ساتي، د دې حده پورې دی بس. په خطبه حجة الوداع کې نبی علیه السلام دا د نیشنلزم ایشو چې کومه ده دا بالکل کلیر کړه. نبی علیه السلام دا وویل چې خلکه واورئ، په دې اسلام کې نه عربي ته دا فوقیت حاصل دی چې هغه په عجمو باندې ځان غټ حساب کړي، نه عجم ته دا اختیار شته چې هغه په عربو باندې ځان غټ حساب کړي، نه تور ته دا فوقیت شته چې هغه په سپین باندې ځان غټ حساب کړي، او نه سپین ته دا اختیار شته چې هغه په تورو باندې ځان غټ حساب کړي. بس ټول مسلمانان ورونه دا شیزونه پکې نشته چې زه عرب یم، زه داسې غټ قوم یم، او زه عجم یم، ته وړوکی یو. نو نبی علیه السلام دا خبره په خپله خطبه کې کلیر کړله چې لکه د عرب چې دي د دې په عجمو باندې ځان غټ نه حسابوي چې ګنې بس زه خو عرب یم او ته عجم یې. دغه شانته کې دا سپین دي په دې تورو باندې ځان نه حساب، دا وړې خبرې، دا په اسلام کې څه حیثیت نه لري. حیثیت که لري نو هغه تقوا ده، هغه د انسان کرکټر دی، هغه د انسان کردار دی چې په هغه باندې انسان اوچتېږي، الله ته خوښېږي. نو دا وروسته قومونه خبرې
دا نبی علیہ السلام په هغه وخت کې د دې نېشنلزم بنیاد کټ کو چې کله نبی علیہ السلام دا خبره وکړه چې عرب او عجم تور او سپین دا خبرې هیڅ حیثیت نه لري که څوک غوره کېږي بهترېږي که څوک اوچت کېږي نو دا صرف او صرف د کرکټر د کردار په وجه باندې په دې باره کېږي د اخلاقو د تقوا په وجه باندې چې د څومره تقوا والا انسان دی هغومره به دا الله اوچتوي دغه فوقیت دا په نسلونو کې دا په قومونو کې نشته او دا نبی علیہ السلام دومره کلیر کړې وه دا خبره ګورئ زه تاسو ته بلال نه دی بلال رضی الله تعالی عنہ دا بلال چې و کنه دا عربي نه و دا عجمي و دا حبشي و دا سپین نه و دا تک تور و دا یو غلام سړی و نو حدیث کې دا راځي چې دا د بلال چې و دا تک تور و د کویلې الفاظ د کویلې سکرو په شان کې تک تور و غټې غټې شونډې دي عرب نه و عربي نه و حبشو سره تعلق و خو چې کله کلمه وویل او کله ایمان راوړ نو نبی علیہ السلام د خپل قوم سره حساب کوي دا زمونږ نه دی نبی علیہ السلام ورله کوم غټ پوسټ ورکو مؤذن جوړ کو څومره سټیټس څومره عزت ورله ورکو نبی علیہ السلام خدا نه ویل چې نه دا خو زمونږ د قوم نه دی دا خو عربي نه دی د لری کې دا نبی علیہ السلام نه ویلي بلکې نبی علیہ السلام د خپل قوم کې ځان سره حساب کو او خې عزت بلال رضی الله تعالی عنہ ورکو دغه شانته کې سلمان چې سلمان عربي نه و سلمان فارسی و هغه د عربو سره تعلق نه خو چې هغه کله کلمه ویله او په اسلام کې داخل شو نبی رسول الله ویل دا زمونږ یو قوم دی دا نه ویل چې لکه دا خو پښتون نه دی دا خو عربي نه دی دا خو زمونږ د قوم نه دی دا خو زمونږ د نسل نه دی نو په اسلام کې دا نظریه بالکل نشته چې د قومونو په بنیاد باندې دا خلک جدا جدا شي چې بس تا کلمه ویله ته یو قوم او یو ملت ترالی بیا دا ټول یو قوم شو په غټه سطح باندې دا واړه قومونه قبیلې چې کوم دي دا صرف او صرف تاسو ته ویل د شناخت لپاره دي بس دغه شانته کې قیس عبدالرشید چې دا صحابي دا پښتون و خو نبی علیہ السلام خود ته نه ویل چې ته پښتون یې ته خو عرب نه یې ته زموږ په علمه راځه ته زموږ د قوم نه نه بلکې هغه خپل کړو چې کله کلمه وویله او قوم ایمان راوړ هغو ته ویل راځئ موږ ټول یو قوم یو دغه شانته کې څومره مثالونه به زه تاسو ته در کوم خو تقریبا 1,24,000 نه سوا کم زیات دا کم صحابه کرام چې دا ټول عرب نه وو په دې کې عرب مو په دې کې پارسیوانان مو په دې کې د هر پښتانه هم پکې د هرې ژبې والا خلک پکې وو خو دا نبی رسول الله ټول یو قوم ګڼلې ټول یو ملت ګڼلې داسې نه دي ویلي چې یاره دا پښتانه ځان لري د خپل قوم پرستی شروع کړي ځان لپاره د اواز اوچتوي دغه شانته کې عرب د خپل قوم پرستی اواز اوچت کړي نه نبی رسول الله دا ټول را یوځای کړي نو په اسلام کې دا د قوم پرستی دا د جدایي دا د قوم په نوم باندې بیل کېدل دا تقسیم کېدل دا په اسلام کې نشته دا خو د غیر یو ډیر لوی چالو چې موږ مسلمانان ټول په قومونو کې تقسیم کړو یو بل دشمنان یې وکړو یو په یو پسې کوتک راخسته بل په بل پسې راخسته یو په یو پسې ټوپک راخسته بل په بل پسې راخسته زما د قوم جماعت جدا دی ستا جدا دی زما ناس ته پاسته ستا سره نشته زما ناس ته پاسته د خپل قوم سره ده ستا زما سره نشته دا خو چې د چال هغوی خو په دې چال کې کامیاب شو د نېشنلزم په ایډیالوژي په نظریه باندې خو مسلمانان ټول تقسیم کړل او اوس هم د بدقسمتۍ خبره ده اوس هم د دې قوم پرستۍ په نوم باندې مسلمانان روان دي نور هم تقسیمیږي څوک راپاڅي یو څه غواړي مسلمانان نور تقسیموي نور هم په دې کې کار روان دی دا خبره په ځي باندې لاسراف نه ده صرف او صرف مسلمان د توګو په د پښتنو کې څومره خلک تقسیم شوي دي د یو کېدو په نوم باندې څومره خلک تقسیم شوي دي نور سوچ په تاسو په خپله وکړئ د دې یوې نظریې خلک چې دا وایي یو کېږو دغه یو کېدو نارې والا څو ګروپه دي دا چا نو په قومیت کې اتحاد نشته که یو سړی دا ووایي چې راځئ قوم راپاڅېږئ نو په دې باندې څوک نشي متفق کېدلی د متفق کېدلو د اتحاد د یو کېدلو یو لاره زموږ سره ده چې هغه ته ویل کېږي دین او دا زموږ سره داسې لاره ده چې په دې دین باندې پنجابی یو کېږي عرب پې درسه یو کېږي عجم د ایرانی پارسي ترکي مصري افغاني پاکستاني دا ټول ستا سره د دین په بنیاد باندې یو کېدلی شي خو د قومیت په بنیاد باندې چېرته مسلمانان نشي یو کېدلی په لویه سطح که یو قوم ته واخلي چې ټول مسلمان یو قوم دی ټیک دی خو که د دې نه علاوه ته کې ځان له قومونه او قبیلې راوباسي او د هغه په نوم باندې دا به ټول دغه شانتي تربیت شي او تقسیم بشي او تاسو ته ما وویل د دې کلمې په بنیاد باندې د دې دین په بنیاد باندې نبی رسول الله دا مختلف ژبو والا مختلف ځمکو او خاورو علاقو والا خلک دا ټول یو قوم جوړ کړی د نبی رسول الله په صحابو کې پښتانه پکې وو عرب پکې وو پارسیوانان پکې وو هر مختلف قسمه ژبو والا خلک پکې وو د مختلف علاقو او د ځمکې او د خاورې خلک پکې وو او نبی رسول الله دا د څه په څه باندې یو کړي په اسلام باندې په دین باندې په کلمې باندې یو کړي نو که د اتحاد او د یو کېدو یو لار زموږ سره کېږي هغه دا چې اسلام که دا اسلام او دا کلمه او دا دین ته موږ د مین نه وباسو نو بیا خو مسلمان بیا دا قوم نه یو کېږي ګوره زه به تاسو ته ویم ابو جهل عربي و عربي خو چې کلمې نه ویلې
او مسلمان نه و نو نبی رسول الله د خپل قوم او خپل ملت نه دی حساب کړی. دغه شانته کې عتبه دی شیبه دی خو چې په هغو کې دین نه و ایمان پکې نه و نو نبی رسول الله د خپل امت نه دی حساب کړي. زمونږ د امت نه بیا بار کېږي. نو که یو کېدل وي نو هغه صرف او صرف پاسبیلیټي په دین باندې شته چې په دین باندې انسان یو کېدلی شي. د مسلمانانو را یو کېدلی شي. په قومونو باندې به ښه جدا جدا شي. لږ قومونه خو نه دي، بېحسابه قومونه دي. د هر قوم خپل سوچ او فکر، د هر قوم خپل کلچر دی، خپل ناسته پاسته طور طریقې دي. چېرته یو کېږي؟ هر قوم خپل یو فکر، یو ایډیالوژي ده ځان له. په دغه باندې دا بالکل ناممکنه ده، نشي کېدلی. هر قوم به بیا راپاڅي، دغه به خپل یو طریقه کار وي، دغه به خپل یو سوچ او فکر وي، دغه به خپل یو نظریه وي. په دغه قومي نظریو باندې څه نه کېږي. که مسلمان یو کېدلی شي هغه صرف او صرف په دین باندې، په اسلام باندې یو کېدلی شي. باقي په نیشنلزم کې یووالی کتل دا پاسبل نه ده. دا خو ځان له ځاني ده، دا خو افراطفري ده، دا خو تقسیم بلا شي قومونه قبیلې. باقي دا نیشنلزم چې دی دا د خلافت د ایډیالوژي د نظریې هم اګینسټ دی، خلاف دی. خلافت دا وایي چې ټول مسلمانان چې دي د یو به یو سټیټ دا به ټول یوي، عرب دي یا عجم دي، که ایران دی، که عراق دی، که ترکی دی، که پاکستان دی، که افغانستان دی، دا به ټول یوي. خو په نیشنلزم کې دا یو نه دي. نیشنلزم د ټوټ پوټ شکار، تقسیم در تقسیم، مختلف قسمه قومونه بیل بیل تقسیم شوي. نو دا نیشنلزم، دا قوم پرستی چې دا د خلافت چې کوم ایډیالوژي ده د هغه هم خلاف ده. تاسو ګورئ نه چې موږ مسلمانان په قومونو کې تقسیم کړو، ټول ځان له شو. د ملکونو کې دا پکې سعودي شو، دا پکې مصر شو، دا پکې شام شو، دا لیبیا شو، دا عراق شو، دا پاکستان شو، دا افغانستان شو. په ټولو باندې ځان له بیل بیل دا به غرب کې جوړ دی. بل مسلمان ملک ته خبر هم نه دی. وایي یاره چې ما ته خیر دی، زه په هغه باندې څه کوم، د هغه ځان له ملک دی، ځان له خپل کار به کوي. څوک اواز هم نه اوچتوي. د فلسطین لپاره څه کوم ډب او غرب کې جوړ دی. په عراق باندې څه شروع دي، په لیبیا څه وشو، په مصر څه وشو، په افغانستان څه وشو. که دا چېرته د خلافت خلک وي، خلافت وي، دا نیشنلزم نه وي، د مسلمانان داسې په ډلو په قبیلو کې تقسیم شوي نه وي، نو داسې به نه و. بیا به د یو مسلمان په درد باندې بل خفه کېدلی، بل به راپاڅېدلی، د هغه دپاره به یې اواز پورته کولی، د هغه تپوس به یې کولی، چا به پې ظلم نه شوی کولی. نو دا ټول نقصان څه شي وکړو؟ دا ټول نقصان دی نیشنلزم وکړو چې موږ قوم پرستۍ شکار شو. پاکستان ځان له خپل یو قوم دی، افغانستان خپل یو قوم جوړ کړی دی، ترکیان ځان له، عرب ځان له، دغه شانته کې بس قومیت شکار شو، ټول یو نه شو. د دې نیشنلزم دی غټ نقصان وکړو. ځکه دا اسلام د دې نیشنلزم جر لري دی، وایي چې دا نیشنلزم، دا قوم پرستي بالکل په اسلام کې نشته دی، مکمل د دې جر لري دي. نو هر هغه نیشنلزم، هر هغه قوم پرستی چې هغه مسلمانان دغه شانته کې تقسیموي، د مسلمانانو یونټي ته نقصان ورکوي، مسلمانان یو کېدلو ته نه پرېږدي، دا په اسلام کې حرامه ده.